پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونې ته پخیر راغلی. مارچ صاحب فکر کوئ چې اوس چې کومه هوکړه ترسره شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ټوله کې پاکستان به دغه هوکړې ته صادق پاتې شي؟ مننه جناب عالی صاحب. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو سلام احترام وړاندې کوم. ګورئ درسته ده موږ دا منو او په دې خوشحاله یو چې د منازعو د جګړو د شخړو د ناندریو د ګیلو د تفاهمونو او د افغان ناخوالو حل لار همدا ده چې خبرې اترې سره اوس د خبرو اترو د ناستو جرګو مرکو پر بنیاد باندې کار شي. دا د هیوادونو په ګټه ده. سوله او ثبات او امنیت د هیوادو پرمختګ باعث ګرځي، د ملتونو د محبت او دوستۍ باعث ګرځي. اما جګړه او وهل او ټکول ناروای د وروسته پاتې کېدل د هیوادو دي. په جای د چې تجارتي او اقتصادي او ترانزیتي او پانګونې سوداګري اړیکې دلته په جنګ او خشونت او په وهل او ټکول او په تعرض باندې مسؤل کېدل، وخت ضایع کول، مصرف کول دا بې جای خبرې. ځکه جغرافیې سره شریکې دي، سیمې سره شریکې دي، فایده نه کوي. اوس دې ته چې تړون وسه پوځي تړون و د پوځیانو په منځ کې وسه د وزارت دفاع نه د ولسمشرانو د نور مشرانو و هغه متاسفانه چې د شورای امنیت د ملګرو ملتونو استازي ته موجود نه و. هغه باید وای که امضا او لاسلیک کړی یو تضمین به د حق په اساس د تمام مسله د ترکیه او د دوی په منځ کې سره مطرح کېدله. خو بیا هم موږ ورته خوشبینه یو ځکه افغانان همیشه دولتونه چارواکي په خپل ژمنو درېدلي دي. تاریخ ښودلی ده، اسناد سوابق موجود دي، دا باطل لاف نه دي. اما پاکستان هم ښودلی تجربې چې هېڅ وخت ژمنو ته خپلو تعهدونو ته کمیسیونونو ته جوړ کړي دي، کمیټې که جوړې کړي دي، خپلې وعدې چې کړي دي ته وفادار نه و پاتې. هر ډول لاسلیکونه چې کړي دي په یو ډول نه یو ډول پلمه کړی دی، بیرته بیا تورم په افغانستان لګولی په خواشینۍ سره دولت د خپل ګټو پر بنیاد او خپل ملت هم قناعت ورکوي چې موږ په دې کې ګټې وي. دا یو کار سوی ده ځکه ژمنتیا ته ډېر نه څه پکار دا و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا دا ثبت راجستر سوی یا راجستر سی بیا هم مشکل نشته او یا دا چې مثلا دا دغوی تصمیم اخیستل سوی. بله څانګه دا وه چې دا تړون د دفاع وزارت په کچه ده، بیا نو مشکل نشته او که د ملت په حساب او د افغانستان دوه هیوادو په بنیادي دا بیا پروسیجر سم نه و. ځکه باید دلته لویه جرګه یا جرګه د نظرخواهي د ټول ملت صحیح وای یا د کابینې جلسې دې کې پرېکړه کړې وای چې کوم محتویات کوم مسایل به بیرته وړاندې تللي. بله مسله چې ډېره تخریش‌آمیزه او ډېره خطرناکه د حقوقي او سیاسي لحاظه چې میډیا ته درز وکړو موږ په دې پوه شولو هلته د سرحد او د بارډر کلمه استعمالېدل دا غلطه خبره ده. دا بیا یو وخت یو کال دوه کاله بعد بیا دا استعمالېږي. درست مارچ صاحب هغه مسله وخت حل شوله او بیرته هم د قطر حکومت یو بل پوسټ ورکولو چې هلته فرضي کرښه پکې ویل شوې. د دې سربیره جناب مارچ صاحب بله پوښتنه زما دلته دا جوړیږي چې آیا اوس وخت دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانستل شي؟ بالکل هر وخت فرصت په سیاست کې هر وخت ګټې دي، فرصت ته کتل کېږي چې دواړه خواې په دې باندې باید متحقق شي چې ښه اړیکې، ډیپلوماتیک اړیکې، تجارتي سوداګري اړیکې د دوه هیوادونو د ملتونو اړیکې دا د دواړو هیوادو په ګټه ده. دا یقیني خبر ده. یو بل ته لازم ملزوم هم دي بدون افغانستانه ګمانه کو پاکستان مرکزی اسیا ته په سادګۍ ځان ورسوي. نه ایران نه چین له خوا دا نشي کولی، ډېر ورته ګزاف قیمته تمامېږي. بهتره دا همدا او بیا دلته مشترکات ډېر موږ لرو دواړه هیوادونو سره، کلتور عنعنات هم سره شریک دي، تاریخونه هم سره شریک دي. د پخوانۍ او د مثلا د ستر احمدشاه بالا وخت د امپراتوریان راواخلي یا د مغولو راواخلي یا د نورو دا په خپل ذات کې دا د یو بل سره پېژني. په جای د دې چې دوه هیواده سره څنګ په څنګ ورځ په ورځ پرمختګ وکړي، د نورو د لپاره د نور نیابتي جګړو دپاره راځي ځان قرباني کول، دا نو انتهایي ناپوهي د سیاسي د هیوادونو ده. یو هیواد کې متوجه نه بل هیواد ورځي ورته پام کوي، ورته وایي
چې دا 1 2 3 10 15 شل تر سل دلیل ورته وایي چې په دې کې د منګه ګټه ده صحیح ده چې اړیکې به نړۍ سره هم ساتي مثلا دا اوس وخت کې له هند سره هم اړیکې ساتل له پاکستان سره هم ساتل د افغانستان په ګټه افغانستان خپلواک هېواد ده د سیمې له هر هېواد سره اړیکې ساته چې بیا پاکستان دې نه سوء استفاده کړي خپل ملت ته بدلي جوړي چې ګورې دغه د صاحب هندو په افغانستان د موږ په وړاندې راسره ابجای سوي دي او موږ ته تباهي جوړې دا بیا د کار ده دا مجبوره ده چې خپل د ناروا کړنو پر بنیاد اوس یو دلایل باندې جوړې کړي موږ له ایران سره باید اړیکې ولرو له مرکزي اسیا هېوادو سره اړیکې ولرو چین روسیې سره امریکا او روسیې او انګلیس او غرب اروپا سره ځکه دا د افغانستان په ګټه د افغانستان د پرمختګ په ګټه ده دننه باید کار وسي اصلاحات وسي له ملت سره شراکت باندې دا د ملت د هېواد په ګټه ده څومره چې موږ فشار په ملت وړو څومره چې اړیکې له نړۍ سره قطع کوو څومره چې ګډوډي او په سیمه کې جوړیږي یا له ګاونډیانو سره ناخواله جوړیږي دا موږ په ګټه نه ده و دا کله چې بیا څوک تعرض کوي یا تجاوز کوي خلاف د ټولو اصولو حمله کوي په خاوره مشروع دفاع د هر هېواد حق ده په منشور ملل متحد کې په ټولو نړیوالو اصولو موازینو کروانسینو اعلامیو کې دا راغلی ده چې هر هېواد د خپل دفاع حق لري او باید وکړي او دا د موږ حق ده خوشاله په دې اوس چې په ډېر ښه وجه باندې دا مدیریت څه او دا حمله وسوله دا د تلفاتو مصارفو دی دا په جنګ کې د یوې اصطلاح د ویلوا نه ویشل کېږي دا خامخا کېږي دا چې پوځیان د تاوانه ځي پوځی چې له اول نه راځي چې پوځي ادارې ته ننوځي لوړه کوي وایي له سره ځانه تېر یم د خپل هېواد دپاره دا د هغه دنده ده وظیفه ده نو بنان بیا هماغه شهیدانو ته موږ د مغفرت دعا کوو ټپیانو ته د عاجلې د بیړنۍ روغتیا خو یو کار وسه چې یو عبرت پاکستان ته ورکړل سه دا چې هلته کیني دا په سادګۍ نه کېناسته پخوا د زر نه کېناستله دا مې یو علت ده چې بیا هماغه مارشالان او جنرالان راځي هلته کیني خبرې کوي بیا ځي بېرته خپل مشران سره غږېږي بهرني او کوني مشرانو سره چې څه وکړو څه ونه کړو دا هم تاثیر د ده په دې باندې پوسټ ولا چې دلته دا خلک بیا بې تفاوته نه پاتې کېږي بیا حمله در باندې کوي بیا که یو منډه سوه د اصغر مازن تار دی بیا د محل خلک راټولوي ځکه د هغوی په کار هم دي دا شیان دا بیا اخلي دا فیز هم تاخلي بیا به پوځیان در روان وي که دا ورې بیا درست مخې ډب نه کړه ونه نه وسوله بیا تر اټکه پورې درځي درست د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم اوس هم د خبرونو دوام د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د ترکمنستان ملي مشر نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي پرمختګ څخه لیدنه ترسره کړې ده د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د ترکمنستان ملي مشر دا پروژه د خپل هیواد له لومړیتوبونو څخه بللې او ټینګار کړی چې د ټاپي پروژه کار به په ټاکلي وخت کې بشپړ شي